د روزې میاشت رااله، د هغې متعلق یو څو ضروري خبرې ستاسو مخکې عرض کول دي. الله فرمایي چې ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام، فرض شوې ده په تاسو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوې وه په هغه خلقو باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي. نو روزه په تمامو امتونو باندې فرض وا د هر چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خولې بندولو ته نه وایي، د هر شي نیسئ. د سترګو به م روژه غلط کار ته به پکې نه ګورئ، د غوږونو به م روژه غلطې خبرې به پکې نه اورئ، د خپو به م روژه غلط ځایونو ته به پکې نه ځئ، د لاسونو به م روژه غلط څیزونه ته به نه اچئ. نو روژه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وایي، روژه د دې ټولو څیزونو نامه ده. بعضې ائمو تر دې پورې لیکلي دي چې که چا په روژه کې غیبت وکړو، ردي بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره، نو په دې روژه ماتي. خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعمالوي، ژبه به په غلط شي باندې نه استعمالوي، دا احتیاط به م کوئ. دې روژې میاشتې ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي، یو شی چې بل شی سوځوي دې ته رمز وایي. مالکی چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې که دې میاشت کې سړي د ایمان په تقاضا باندې روژې ونیوي، نو د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټولې په دې باندې وسوځي. الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دا روژې په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روژه فرض ده، داسې 5 وخته مونځ هم فرض دی. څنګه چې روژه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره یې حج هم فرض دی. روژه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره یې زکات هم فرض دی. روژه فرض ده، داسې چې بل سړی دی ولیدو او د روژه ماتي او د پښمنۍ درکې نه لګي، نو هغې سره امداد هم فرض دی. که په یو محله کې یو کور بې پښمنۍ روژه ونیوه، یو کور، الله به په دا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نه و او په تا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتی نشته او تا وله د روژه ماتي بندوبست ونه کو، الله به په ټولو محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روژه مو نیوه او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږئ او صاحب حافظ هم چې دی کوزه وپاس کېږي او غرډی 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 څه چل دی ختم وشو، ختمونه نه خلاصېږي. زمونږ بیړه تباه ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې 2 بزرګانو سره زما ملاقات شوی دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړي باندې لاندې سال دی. او دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي، 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته وویلې چې بچیا د ټول ادیره کې داسې بړی نشته چې ته وګورې او زړه دې خوشحال شي. دا ټول ادیره کې مړي چې دي دا ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب می
چې ناس به تیکه به در نه پرېږي، چا چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شوي بیا به در نه تیکه پرېږي. دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسېږي لګیا دي. تاسو چې مړی ښخ کوي په هدیره کې څه کوئ؟ د مړي وارث ته رضا د خدای، رضا د خدای. د بد خندیر بچیه چې رضا د خدای نه وي نو دا به مړ کېدی. وایي تاسو ټول چې رضا د خدای نه وي نو دا د خندیر بچی به مړ کېدی. خو د خدای رضا و مردارې کو که نه نو بسر سړی به ځان ورته خیسي رضا د خدای، رضا د خدای. دا دوا به یاده کړو، دا دوا به یاده کړو. په دې نه کېږي. خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لېږدي. درته به راشي د قهره رېږدي، تکیه دې خدای شه په ګورستان کې. مرګ دې په سر دې میرا فقیره، شته به وخورې په زړه توګیره. آخر به لاړ شي د دې مرګ دې په سر دې میرا فقیره، شته به وخورې په زړه توګیره. آخر به لاړ شي د دې جایګیره، غشی نیولې درته کمان کې. داسې درته ولاړ دی دا مرګ. منټ پس دې په سینه ننوځي یو کم، میاشت پس دې ننوځي یو کم، هفته پس دې ننوځي. دا ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي. یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخکې 70 لکه روپۍ ته پاتې کېدې. وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروستو د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ، داسې چې دا خلک پکې روان دي چې زما د لاسونو ته ګوري. یو سړی ورته ناست، هغه ورته ولې ویلې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو. نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار کړه چې راتلې څه دې راوړي ځان سره. تاسو چې د موره پیدا کېدئ څه غوټه در سره وه، څه دې راوړي دي. خو چې څنګه 2 لاسه راغلی وې داسې 2 لاسه به تې ځې که نه، څه وړې خو نه ځان سره. نو عزیزانو وړومبۍ شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېدینه سړي ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه بار وځي، او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي، ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل. د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه. دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم. دا پیژنې دا څوک دی؟ والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلی چې د هغه خوله څنګه وه، د هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست دي تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ د هغه پوزه څنګه وه؟ سترګې څنګه وې؟ د سر ویښتې څو قسمه وو؟ ویلی شئ چا؟ لاسونه یې څنګه وو؟ په لاره تلل یې څنګه وو؟ لباس یې څنګه وو؟ پټکې یې څنګه وو؟ څادر یې څنګه وو؟ د چهرې بناوټ یې څنګه وو؟
دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښایي ته به وایې چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښایي نو ته به وایې چې دا پلانې دی او چې پېژنې او فوټو درته څوک وښایي نو څه به وایې چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښایي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پېژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړم نو ملائکې به ورته وایي صدقته ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې او چې ته وایې چې ها لا ادري والله که زه خدای پېژنم ملائکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي او کله لاندې د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوری رحمت الله علیه په سترګو خودلې و ویل په مخې راته لاس راخ کو او راته وی چې د ادیرې ته وګوره افغانی صاحب قرآن خوړو چې ما ادیرې ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتي د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناست تا سره دا احساس وي جما چې خې دغه به سالي الته قبر به یو سټماري زوی برازي او دا دوا بیان کو دا دوا بیان کو او بیا چې معتبر راشي خان راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې ځای داسونه خدا دوا بیان کو دا داسې کی اشاره کم دی ته وکی دا ستامړې چې شوی د زما د په خوشحال شي چې خانم راکې زما مړی ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو او په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دی دا حرام دی د مړي خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړي ته لاړ نشم هم ګیلای نشته ځکه چې ما خپل مړي ته تر غوښته نه نو زورک خپل کار کوم ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګي ده نه زما دې خړلې ده او نه ستا فرما زورک خپل کار کوم خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تباہ بشي غرق بشي انجام بم بیا داسې وی چې څوک بم راټینګولې نشي دیو جنا سوچ وکي روزه د الله تعالی د داسې عبادت ده داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سه بوي په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل وي په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسیسه بوي هر عبادت کې ریا راتلی شي روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی کته پټاو خرم چاته پته بنه نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي عزیزانو یو ټکی بل وره تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټي وکي ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی ها چې خان ورته روټي وکي او راوي غواړي ا مزدور بسکی
نواب ورته وکي د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي. نو وزیر اعظم سباله ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچي دانې راکړي. چرته زو چرته د بادشاہ لاس. کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچي دانې راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به. روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس په څنګه وي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړل کېږم. الله وایي د روزې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډۍ بوچای روزه باندې الله بستا شي. اسی وایم چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ، نن سبا خو رو جماعتي د پاره د خلکو سسه نخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کم ځای اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه وي، بیا به تباه شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي، څوک به چایو پاتې نشي. نو ته به وایې چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. دا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی او غټه واخه به دې پخکړی، ټیپر به دې پکې چوری، چټنی مټنی به دې ځان له سکړی. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو، امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ به درې روزې تا د پاره ودیسو. دا دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د رو جماعتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو. رو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي. ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټولو چت کو غیله بار ورکو. د چا غنی کبه وکي، مولا به وکي یا به پیر صاحب وکي یا به ګیراور صاحب وکي یا به اتی صاحب وکي، د چا مور به وکي. زبردست یو کپ سباله بیا رو جکړه په نهاره چې بیا رو جکړه چې ماخامي بیا څه قجوري وغیرہ تیاری کړی. بیا دروازه کې आवाज وشو چې
یتیمان یو د روټۍ درکم نه لګي. بیا حضرت علی ارڅ اوچت کو باره وک بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو. نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه مونږ به د خپل انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته به د سیو کوي تاسو په ایمان وای نه زه به وکم تاسو به وکم. په درې ورځ بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو د روټۍ درکم نه لګي. بیا هر سوچت کوور قران راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قران راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ بد شرب په ټوله دنیا خور او بیا روټي وخوره پچا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایڅ انما نطعمكم لوجه الله روټایم خدای د پاره در باندې وخوره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل دې نه غواړو نه شکریا در نه غواړو خدای د پاره در باندې وخوره. نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې به دا اثر وي کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به په الله ونیسي. دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حج ته ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجانو نه جیبونه کټ کوي. یو اجیراشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تلم او چترای وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړی چته کړو منډه کړه نو منځ مې ورپسې ماتولې نشو او بجوي نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمکیږي چې جمعات لده یو قجوره راوړو 50 کروڑه قجوره ثواب دی او د پیکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کوم دا پیکوړې په ټولي په دې خونه درو منډلې شي او جهنم ته به روان کی پیکوړو خبرې نشته. تاسو خیال راکړئ پردې حق عمر لا بیړه تبا او یو غرور د دې الکه تاسو د جمعې پر خدین را پرې دي څه چلې یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مليان په 1 بجې راځي جمعه دا هم سبا د جنت ټیکاداري څه علاج به کې خو یو خزه ولوري مړه وا زمونږ په مالت کې نو هغه په جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں
کہ پیراواں رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غر کی اسی دا جنت باس ما ستاسو مخ کی شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نکي وګورئ په سورته رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هوی د دې خو به خدای تاسو کوي ورستو شوې دي ګناه باندې دي قدرت راغې او ورستو شوې نو الله وی دې سړی ته به انعامي زدو جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوې انعامي دو جنت ورته ورکو په دې جنت کې بچي فيهما عينان تجريان یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوه به پکې سي فيهما من كل فاكهة زوجان د هر قسم میوه به دو قسمه بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی د جنتیانو په فرشونو باندې تکیا بوالی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلم منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زه زړه کې ویاریدم چې اوس ماته ونه وای چې کوشه دې کټ نه دا خان خو خان دی کنه خان زمونږ د بالا معنی کوم ډیر دي دا نو چې خانان په کوڅو کې سپي د لوګي مړ کیږي نو ما چې اوس ماته ونه وای چې کوشه د کټ نه او چار دی خیمات هغه ګونه کو هر یو چې راځي صادرګان لنګي پزما کوي ما یو نه غړي غونډه پته ما تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والے وو داسې لاس کړو مانه ته پوس کول څنګه مولانا صاحب هي دې خانانو ګره داسې خبرې کوم شته تاسو علاقه کې خانان کنه ها شته کنه داسې خبره څنګه ها داسې خبرې کوي یا یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ولې څنګه یې ما بل خیم خیمه ولې ما خدای نه تاسو کوم ما هم درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه یې نو باجوړ نه چاغه زرا تختیدل بیا نه يم تله دا څه په غضب وړي نو دلته تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي اول د بچکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دی جنتی پاغه فرشونو باندې
چې داغه سټ بدرې خمشنو غټو نوي وجنل جنتین دان. الله بیا د جنت نعمتونه به څنګه وي؟ تا به د سټاډه والی کېله خورم، هغه بوټه به کېله په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي چې ستاده خلیله به کېله تیار راوړي. تا بل سونه داسي انار خورم، بوټه به انار صفا کی او ستاده خلیله به راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته؟ په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا بتوې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خورم، مال د خادمان سپین کی او را دی وړي پتالی کې دی راته پیش کی. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خسته وي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره خسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي، دومره خسته به لکه ملغلرې. اوس خو خستواله اوس مونږه خسته نه یو، نو خادمان بلا څه خسته او بیا چې د چا خادمانی داغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار اورز د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلک چې دي د دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ. ها زمونږ شکلونه څنګه دي؟ ورځ چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري، د چهرې نه د نور بناوټ ختميږي، بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي. لګیا تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشاله شي. په میلیونو ګرځا په چار شکل در مخامخ کیږي، یا به پوزا بونډي وي یا به خلک څه چلی یا به مړه خو څه تندر بوالی نو. د جنت خادمان بداسي چې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې ملغلرو نه چاتار وېستې دی یو د بل د پاسه ټپکیږي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي؟ جامې به اغوستي د شنورې خمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه. پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمان د زرو، نو چې په کوم لاس تعالی تعالی پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده، هغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی. نو ته چې هغه ته وګورې هغه روټای نه به موړ شي کنه. وای کنه خلیخم ټکی نه دي داسې پته ما ورته ناستې چې بس په پړت جنت ته ورننه وځي. خادمان به داسي یا الله ته رحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت به داسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړی د خله وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. ته خدا خپل خله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې داسې ورته کی خان بوچ لري د خوار کخله کې غول نیولې
وای به ورته کنه ها او الله څه وای ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشکو د عنبرو نم خلګي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې د الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ د قوم چې دی دا اپریده قوم دی نو اپریدي چې دی د تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کیږي نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواړ ته ورغلو نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلې ورغاړي وته به یو پملا به ولا ټپ ور کړی یو بیا ورته ویلي چې کورسای کې تشریف کېده نو دې چې کور ته راغی نو خځې ته وایي چې وا خځې تحصیلدار صاحب لا چې راغله ناصر او ته په کورسای کې راپورته شو ورغواړي وته و په دې ملي و ټپاولم و بیا ورته وی چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده نو خزه په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي لایي نو خزه ورته وی چې دا د غلو ځای له تشریف یې کنه وی چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وتا و په کورسۍ کې کېنه او سپریدي خو دسي دي او ته چې چرته تانه تلاړ شي تاسو ټول تللی ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا سره په مخ کې کتلې ده ما ته معلوم دی تانه تلاړ شي مرزا السلام علیکم ادا سیناستي علیکم څه چل او تا خروس نه زړه بوټوزي خدای خیر کې مرزا سره په غوسه دي او لا چې سه چو سه تور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلې ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې کتلې ده او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلې ده شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه شیب نے ادهم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات ته دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دې چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیس تپاس کې تله او چې ورشي نو چټ ولي کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغله دی تاسو سره ملاقات اوس هغه افسر د دوانوم نه
نو ته ورته بار ناشته او انتظار کې. زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلم، ما نه چټ لګلې دی او نه مې جواب لګلې. اردلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وجی اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیخ په ورده د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسوي دار سه بستاسوي. نو یو الله پرېخه دی، الله تاسو پرېخي او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوي خو کذالک اليوم تنسى. نن مام ته پریخوي او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي. الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او د الله دربار یو الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکنه غرق شوي کنه. نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش. ما تاسو ته خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به. روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکو. یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به. روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم. الله وي استاد روزه په بدل کې به زدر کړل کېږم، زبستاشم. اندازه وکړئ چې د یو روزي په بدل کې الله بستاشي. نو چې الله ستاسو د خدای ټوله خدای ستاسو کنه شو هرڅه ستاسو. نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکړئ او یو ټکی مې پرور ولای واوري چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت پر ورځ بالکل نه بخلي کی. یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلي کی. او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلي کی. دا زټکه دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبدالآباد د پاره د سړی بیړه تبا کی. شیطان څومره مشهور شی دی. شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی. یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي. نو تمام ملائکه ورته په سجده پرې وته الا ابلیس، مگر شیطان انکار وکړ ولار پاتې شو. الله ته تاسو کو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، چې ما ته حکم وکړ چې سجده وکړه تا ولې ونکړه. نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتنی من نار وخلقته من طين. زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی، زه څنګه د ته سجده وکړم. خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زولې وې. الله وی زه خو زېما بل څوک دی چې زما په مخ کې زه وې شتا په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړی په جمرود نه او د لنډی کوتل نه په 100 روپۍ کوي. باغې پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي
او چې سایکل والا وګوري الا دا دې هم کتو د دنیا غن کپ نا سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستي منډي وای کله په بل کوستي منډي وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخای په پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامعه اغوستي شته بنګيږي یو افسر وخای چې داغه خزه د پاکستان جامعه اغوستي یو افسر وخای چې هغه د پاکستان جامعه اغوستي په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دی دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګ کړی او په کړی چا سره وړي هغه سمګلینګ سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراته یې مزي چرچی کوي خریس کی عیش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سملاو تبر ورته ونی سو کېمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباہ بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راویني د بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ چلو ا بلو پرنٹ چېونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه وخی په خلق دې ناسور راوخیجا پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړی ټول تباہ او برباد کړه هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی او دغه ورپیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکات توبه او باسي هر وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سیب امتحان تابع نه لګ الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوربه د یاقوت او د مرجانو په شانی په رنگ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو غلب وای په قیامت کې سپیشل دو جنته ملو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنته به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا اله بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې ونکړه نو دا ګناه بلی کې لیکيږي نه او کله نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا په خشوا او تپات شوي نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولي کړي شي دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن وړو ورته نه دی ملو شوی غریب دی کور ته ورزم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لروړي او لاره کې څه واقع په خشوا ورنه راغی نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی کی عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خدا د دې اراده خرابې دي کنه نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کیږي او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کیږي
سره د بے پروايي ذات، سره د بے نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره